سلام ملګرو، ښه راغلاست د هوش مصنوعي دریم درس ته. لکه څنګه چې مونږ اول او دویم درسو کې ډېر ښه موضوعات کور کړل، نن به مونږ دریم درس په باره کې خبرې کوو چې څه شی ده او ډېره ښه موضوع هم تاسو ته راوړې ده. AI فار ډیلی لایف. مونږ هوش مصنوعي په خپل روزمره ژوند کې څنګه استعمال کړو. مثال کې کوم سوال لرو، کوم څیز باره کې پوښتنه کوو، په ګوګل کې ډېر پیجونه راځي، مونږ پوښتنه پاتې شي. ځکه ویب سایټونه دومره ډېر دي تر څو چې یو ویب سایټ پیدا کوې، ګورې، خلاصوې، ستاسو وخت ضایع کیږي. نو تر اخره پورې پاتې شئ. ډېر ښه موضوعات به تاسو نن شپه زده کړئ او هغه څیزونه چې ډېر لازمي دي، ښه دي AI کې او روزانه ژوند کې استعمالوی شئ، هغه باندې به خبرې وکړو. راځئ درس شروع کړو. زموږ دریم درس لکه څنګه چې لیکل شوي دي AI فار ډیلی لایف. روزمره ژوند چې مونږ کوم کارونه کوو، کوم واړه یا غټ کارونه کوو، په خپل ژوند کې څنګه AI استعمال کړو. نو اولین څیز چې تاسو کولی شئ په خپل مثال کې حتما به ورسره مخامخ شوي یاستئ، یوه دوا ده په انګلیش کې لیکل شوي دي، صحیح شو؟ او یا مثال کې کوم بله ژبه ده، یا مثال کې کوم چا سره په عربي غواړي خبرې وکړي، یا په پښتون یې درید نه ده زده، صحیح نه پې پوهېږي، غواړي وایړئ پښتو ته کومه فارسي جمله ده، دغسې که له فارسي نه پښتو ته یې اړوئ، تاسو ټول کارونه کوی شئ په دې باندې. ګوګل لږ تاسو به وځوروي ځکه ډېر پیجونه خلاصېږي، ډېر ویب سایټونه خلاصېږي، تر څو هر یو پیدا کوئ وخت مو ضایع کیږي. نو ګورئ، تاسو ټرانسلیټ پې کوی شئ، ترجمه پې کوی شئ، چې هر رقم ترجمه ورکوي. په پښتو کې ورته ولیکه، په انګلیش کې درته جمله درکوي. که غواړې ژبه زده کړې، مثال کې انګلیش ورنه غواړې زده کړې، ته په پښتو کې ورته ولیکه چې ما ته د جمله ولیکه چې زه ځم کابل ته، دی تا ته لیکي په انګلیش کې. حتی که ورته وایي چې دغه جمله ما ته ریډ که، ویل وله، بیا هم ته کوی شئ. دویم، لرن نیو تینګس. نوي څیزونه تاسو زده کوی شئ د هوش مصنوعي نه. ښه هوش مصنوعي په دې وخت کې چیټ GPT ده، چې هم یې په واتساپ کې استعمالوی شئ او هم یې تاسو کوی شئ په موبایل اپلیکیشن کې استعمال کړئ، انسټال یې کړئ. او که غواړئ په واتساپ کې استعمال کړئ، تاسو کوی شئ موږ ته کومنټ پرېږدئ، خپل نمبر په کومنټ کې ولیکئ، موږ به تاسو ته چیټ GPT واتساپ ته درولېږو. تاسو بیا عادي شکل کې چې یو انسان سره تاسو خبرې کوئ، همداسې بیا ورسره خبرې کوی شئ، پوښتنه کوی شئ، حتی دیني پوښتنې کوی شئ. ځکه چیټ GPT ډېره ډیټا لري، ډېر معلومات لري او دا ټول معلومات یې له ګوګله راټول کړي دي یو څیز ته. تاسو نه ډېر کنفیوز کوي چې ګیج شي، ودرېږه، ډېر ویب سایټونه درته خلاص کړي، نه، خلاص جواب درکوي، واضح جواب درکوي. او له ټولو نه ښه خبره دغه ده چې په هره ژبه کې تاسو سره کومک کوي. بل، پلان یور ډے. دریم څیز کې چې تاسو روزمره ورنه ګټه اخیستی شئ، خپل ورځ پلان کړئ. مثال د خبرې زه خپل درته وایم چې مثال زه په ورځ کې صنفونه هم لرمه، پروژې مخ ته بیایو، خدمات هم ورکو. نو زه دې لپاره چې که زه چیرې ګډوډ مخ ته لاړ شم، ځینې کارونه به ما نه پاتې شي. نو دې لپاره چې دا نتیجه ښه ورکړي، زه مخکې له مخکې خپله ورځ ورباندې پلان کومه. ما ته وایي چې مثال کې ته سهار د 8 نه تر 10 کوم کار وکړه، د 10 تر 11 کوم کار وکړه، بعد له ماسپښینه کوم کار وکړه. ستا ټوله ورځ منظم شکل کې پلان کوي. خو یو شی مهم ده، تاسو پرامپټ څنګه ورکوئ. ګورئ، پرامپټ څه ته وایي؟ لکه څنګه چې ما تېر ځلې مو ویلې، هغه داسې یو باکس راځي تاسو ته په چیټ GPT کې، درته وایي ټایپ هیر، دلته تاسو ټایپ کړئ. چې څومره ښه پرامپټ ورکړئ، څومره ښه ورنه پوښتنه وکړئ، یعنې څومره ښه معلومات ورنه وغواړئ، صحیح شو؟ څومره ښه شکل کې معلومات ترې وغواړئ چې مثال کې ما ورځ په دغه ترتیب درته پلان که، درته یې پلان کوي، درته یې جوړوي چې تا اول دا کار وکړه، دویم دا کار وکړه، دریم دغه کار وکړه. او انشاءالله زموږ په آینده درسو کې عملاً کار به کوو. خو دې نه مخکې چې موږ عملي ته لاړ شو، تاسو باید دغه څیزونه ټول کلیر کړئ، ستاسو مایند سیټ ورته جوړي. تاسو باید پوه واوسئ چې زه دغه هوش مصنوعي څه شي لپاره استعمالوم، صحیح ده. بل، او دې سره بیټر دین ګوګل، د ګوګل نه بهتره ده، ځکه سیف ټایم ورک سمارټ. په دې وخت کې به تاسو څه کوئ؟ که چیرې مصروفه یاستئ، کارونه مو زیات دي، تاسو ته مهم ټایم ده. تاسو باید خپل ټایم سیف کړئ. د بې ځایه له دې نه چې تاسو په ګوګل کې څو صفحې سرچ کړئ، ځینې ویب سایټونه خلاص کړئ، ډېر ټایم ولګي. دې نه بهتره دغه ده چې تاسو په چیټ GPT کې هغه کوم سوال لرئ، کوم پوښتنه لرئ، حتی د یو مرض په باره کې معلومات کوی شئ. حتی مثال د خبرې کومه دوا خورئ، تاسو چیټ GPT ته دغې دوا نوم ولیکه چې دا کوم څیزونو ته فایده لري او کوم څیزونو ته نقصان لري.
تا ته ټول درکوي په هره ژبه کې. ښه والی دغه ده که پښتو پوښتنه وکړې، که په دري پوښتنه وکړې، په عربي پوښتنه وکړې، په هره ژبه چې ستاسو زده یي او چیټ کوی شئ، لیکلی شئ، تاسو کوی شئ پوښتنه ترې وکړئ. او حتی تر دې د غږ نه هم کوی شئ چې وایس ورته ریکارډ کړئ، تاسو ته هماغه کار وکړي. نو د هوش مصنوعي نه ګټه واخلئ. دا یو ډېر ښه افزار ده، دا یو ډېر ښه موقع ده، ځکه دغه څیز نوی ده، دومره ټایم پې نه ده وتی. که ډېر وخت وتی پې یو 2-3 کاله پې وتي دي. د چې څومره مخته ځي کلونه پې تېرېږي هغومره به تاسو نه وخت تېري، بیا هغه وخت شروع کول هم فایده نه لري. خصوصا کاروبار کې ډېر زیات ګټه لري. که چېرته غواړئ یو یوټیوبر شئ او غواړئ محتوا جوړه کړئ، پیسې وګټئ یوټیوب نه، تا سره اے آی کومک کوي. ویډیو هم پې جوړوی شئ، سکرپټ هم پې لیکای شئ، عکس هم پې ډیزاین کوی شئ، اپلوډ کوی هم شئ. نو په 2025 کې هیڅ بهانه نشته زه ویم چې والا ما سره آیډیا نشته چې زه څه وکړم. دغه سیریز چې موږ شروع کولو، دغه د فری درسونو، دا هم د اے آی مشوره وه چې تاسو داسې کار وکړئ. صحیح شو؟ نو ما لکه څنګه په تېره ویډیو کې تاسو ته ویلې چې اے آی هغه څیز ده چې تاسو ته ډېرې ښې مشورې درکوي، ډېر بحث و دلایل در سره نه وایي. صحیح ده؟ قناعت در سره کوي، قناعت تا ته درکوي، ځکه چې ته څومره ښه سوال ترې وکړې هغومره ښه جواب درکوي. نو امید لرم چې دغه درسونه تاسو مکمل کتلی، اول درس، دویم درس او دریم درس، دا چې آخري درس ده. او دې نه بعد به انشاءالله مونږ پلان لرو چې تر دې کال آخره پورې 2025 آخره پورې مونږ نور عملی درسونه هم وړاندې کړو او همچنان مونږ ټریننګ بخش هم لرو. که چیرې غواړئ دغه هوش مصنوعي په مسلکي ډول زده کړئ او په ټولو څیزونو عملاً یې زده کړئ، چیټ جی پي ټي مونږ تاسو ته عملي در وښیو او ډیپ سیک عملي در وښیو، دغسې سورا اے آی ورته وایي عملي در وښیو، نپکن اے آی، بنانا اے آی، ډېر هوش مصنوعي ټول راغلي دي. دا که غواړئ په عملي شکل زده کړئ نو تاسو کوی شئ د افغان سټارټ اپ وی آی پي کلاسونه جوین کړئ. وی آی پي کلاسونه لرو، هم آنلاین لرو او هم حضوري. تاسو کوی شئ کابل کې او یا لوګر ولایت کې کوی شئ چې موږ صنفونه جوین کړئ. دا یو ډېر ښه فرصت ده، چانس نه ګټه واخلئ. تاسو کوی شئ دغه کوم ویډیوګانې چې موږ اپلوډ کړئ دا ډاونلوډ کړئ، بار بار یې وګورئ چې تر څو پوه شئ، تر څو سر مې په خلاص شي. وخت مه ضایع کوئ. بیا هم وایم سپورټ راکئ، لایک ورکئ د ویډیو ته، کومنټ ورکړئ، فری ده. روپۍ تاسو نه څوک په کومنټ نه اخلي، په لایک باندې څوک تاسو نه کومنټ روپۍ نه اخلي. شیر یې کړئ، خپلو ملګرو سره دا ویډیوګانې شیر کړئ. نو انشاءالله موږ به دې نه نور هم بهتره ویډیوګانې راوړو، دې نه ښې ویډیوګانې چې تاسو لپاره د ګټورې واوسیږي. نو بیا هم زما آرزو به دغه وي، زما امید به دغه وي، زه تاسو ته دا ویش کوم چې کامیاب اوسئ. همیشه کوشش کوئ، همیشه په خپل فکر کار وکړئ، ذهن باندې یو تجارتي فکر ولرئ، انشاءالله یو ځای ته به رسیږئ. نو مننه د سپورټ نه مو. تل دې وي افغانستان، کامیاب اوسئ.